فکری جګړه یعنی څه؟ فکری جګړه هغه جګړه ده چې کفار یې د مسلمانانو د تسخیرولو او د هغوی د شریعت، عقیدې، فکر، عرفونو او عنعناتو، سلوک، اخلاقو او د ژوند د اسلامي بڼې د له منځه وړلو لپاره د ناپوځي وسایلو له لارې د دې لپاره پر مخ بیایي چې مسلمانان له خپل ځانګړي تشخیص او پیژندګلوۍ څخه محروم او په هر څه کې د غرب په تقلید اخته کړي، تر څو د کفارو په خلاف د جګړې تصور هم په ذهن کې ونه لري. په فکری جګړه کې د مسلمانانو فزیکی وجود هدف نه ګرځول کیږي، بلکې د هغوی دین، فکر، ټولنیز عنعنات، شخصي او اجتماعي اخلاق او رواني روحي کیفیت د هدف په حیث تر ضربې لاندې نیول کیږي، ځکه چې دا هغه عوامل دي چې د ټولنې افراد له خپل فزیکی او معنوي وجود څخه د دفاع او د یرغلګر په مقابل کې د مقاومت لپاره د جګړې په صف کې دروي. خو هر کله چې دغه عوامل په تدریج سره سیستماتیک ډول له منځه یوړل شي، د دشمن په مقابل کې مقاومت په خپل له منځه ځي، چې په نتیجه کې دشمن له هر ډول مالی او ځاني تلفاتو خوندي پاتې کیږي او هدف هم له جګړې پرته لاس ته ورځي. د اسلام او مسلمانانو لپاره د صلیبیانو د عسکري جګړې په پرتله د دوی د فکری جګړې خطر خورا زیات دی، ځکه عسکري جګړه ښکاره خو فکری جګړه پټ روانه ده. عسکري جګړه ځمکه اشغالوي، خو فکری جګړه عقل، فکر او فرهنګ اشغالوي. عسکري جګړه جنگي وسایل او ودانۍ له منځه وړي، خو فکری جګړه ایمان، عقیده، عزم او اراده له منځه وړي. د عسکري جګړې دورانۍ بیا ودانول لږ وخت غواړي، خو د فکری جګړې دورانۍ بیا ودانول پیړۍ غواړي. که عسکري جګړه د ټوپک، ماشیندار له وژې څخه د ویشتونکي توغندۍ، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو په مټ مخته وړل کیږي، خو فکری جګړه د هغو وسایلو په مټ ترسره کیږي کوم چې د انسان په فکر اغیز کوي او فکر ته تغییر ورکوي. صلیبیان په افغانستان کې د افغانانو د فکر د تغییر او د تسخیرولو لپاره زیات کار له رسنیو څخه اخلي. خو ځوانانو، د یو ځوان په صفت تاسو ځوانانو ته دا پیغام لرم چې نن زمان مونږ الله تعالی په یو لوی امتحان کې راګیر کړي یو، چې مونږ د الله تعالی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلویانو په صف کې دریږو او که د کفار د عسکري جګړې په پرتله د فکری جګړې څخه زیاته استفاده او ګټه اخلي. خو ځینو بې غیرتو ځوانانو ورته لبیک ویلی دي. خو ځوانانو، د کفارو د دې فکری جګړې په مقابل کې سپر شئ او د دې مقابله په فکری جګړه سره وکړئ او داسې غاښ ماتونکي ګزار ورکړئ چې په آینده کې هم د دوی آینده نسل ورڅخه عبرت واخلي او په دې وپوهیږي چې مسلمانان د عسکري جګړې ترڅنګ په فکری جګړه کې هم تر چا کم نه